نږدې 30 میلیونه ډالره پانګونه د لوګر په زړه کې د برېښنا انرژۍ د خپلواکۍ یو بل څرک د افغانستان برېښنا شرکت د هیواد د برېښنا انرژۍ سکتور د ودې او ځانبسیاینې د پیاوړتیا او پر وارداتي برېښنا د اړتیا راکمولو په تکل بنسټیزې هڅې پیل کړي. د همدې هڅو په دوام په لوګر کې د 2 سترو پراختیایي پروژو عملي چارې د 14.4 میلیونه ډالرو په ټولیزې پانګونې پیل شوې. صرف نن موږ په یو ولایت کې د 14 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې پروژه افتتاح کوو. دا صرف لوګر نه ده، موږ په تیرو 11 میاشتو کې صرف د برېښنا شرکت په برخه کې د 9 میلیارده افغانیو په ارزښت باندې پروژې ډیزاین کړي. دې پروژو کې د 40 میګاواټ لمریزې برېښنا د تولید دستګاه او د 126 میګاواټ په ظرفیت د سب سټیشن جوړېدل شامل دي. خو ولې اوس مهال د لمریزې برېښنا تولید د افغانستان برېښنا شرکت په لومړیتوبونو کې ځای لري؟ نو انشاءالله په راتلونکي 1.5 کال اله 2 کاله موږ 500 تر 600 میګاواټه لمریزه برېښنا به په سیستم کې لرو. د لمریزې برېښنا پروژې د پاکې او ډاډمنې انرژۍ په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ګڼل کیږي، ځکه نه یوازې د چاپیریال د ککړتیا په کمولو کې مرسته کوي بلکې پر وارداتي برېښنا هم تکیه راکموي. سولار پلنت در کمترین وقت بیشترین انرژی تولید میکنه. از طرف دیگه این به نام گرین انرژی یا انرژی سبز یاد میشه در دنیا که این سر اقلیم خوشبختانه تاثیر مثبت داره، تاثیر منفی نداره و در ضمنش کمترین مدت بیشتر انرژی تولید میکنه. دا ډول پروژې د نورو برېښنایي سرچینو په پرتله په کم وخت او لږ لګښت سره بشپړیږي او له بلې خوا تولیدي برېښنا یې د افغانستان برېښنا شرکت ته په ارزانه بیه تمامیږي. په ټوله کې د نن نړۍ هیوادونه د لمریزې برېښنا تولید پروژې په لومړیتوبونو کې لري څو د اقلیمي بدلون پر وړاندې ښه لازمه مبارزه وشي. بعضې پانګوال دي چې هغه مخصوصا غواړي په پاکو انرژیو باندې پانګونه وکړي او همدغه وجه ده چې موږ یو تعداد سولري پروژې قراردادونه امضا کړي دي او یو تعداد امضا لاندې دي چې مجموعاً تقریبا 600 میګاواټو ته رسیږي. په ټولیزه توګه د لوګر ولایت لمریزې برېښنا تولید پروژه د برېښنا انرژۍ د تولید پراختیا ترڅنګ د خلکو د ژوند شرایطو لوړولو، چاپیریال ساتنې، اقتصادي ودې او د هیواد د انرژۍ د اوږدمهاله پایښت لپاره یوه عملي تګلاره او د پام وړ لاسته راوړنه بلل کیږي.